قدرمن او زړه ته نږدې ټولو هیوادوالو هیله ده چې د صحت په جامه کې سمبال اوسیږئ. نن تلو کې بیا لرغونې واما ته راغلو. په لرغونې واما کې د ډیری دلته ځوانان دي او ترڅنګ یې داسې پراخه ناونه دي. دلته ناونو ته راغلي غوښتل مو چې د هغه طبیعي ځایونه چې په افغانستان کې ډېر په زړه پورې دي او نالیدلي دي موږ پر تاسې باندې وګورو. دم ګڼی موږ دلته د اندر په نامه باندې یو شخص و د هغې ځای ته راغلي یو، د هغه کلي ته راغلي یو. اندر یعنې کابو 3500 کاله وړاندې دغلته یو شخص تیر شوی و. د دې په اړه باندې به دلته د یاد هیوادوال څخه وپوښتو چې د دې دغه پس منظر یا تاریخ څومره دی. له نږدې له دې هیوادوال څخه به وپوښتو. دلته تر څنګ یو باغ هم دی چې دغه باغ تاسې ګورئ دا د همغه اندر په نوم باندې د یو سړي و چې اندر کون کلی ورته وایي، یعنې اندر شخص او کون چې دی په نورستاني ژبه یا په وامیایي ژبه کې باغ ته وایي. نو دلته له یاد هیوادوال څخه به له دې د تاریخچې او له دې ځای چې کوم ظرفیتونه کوم کیفیتونه لري په دې اړه باندې به ورسره وپوښتو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوشحاله شو چې راغلی. نوم مو؟ عبدالرزاق. ښه، ډېر ښه. تاسې وړاندې وویل چې تاسې د دې باغ مسؤل یاست که نه؟ نو د دې باغ ټول هغه کوم ذمهواریانې چې دي دا ټول ستا په غاړه باندې دي؟ انشاءالله دغه کال همدغه کال لپاره. او د دې باغ مساحت څومره دی؟ باغ مساحت داسې یعنې 3000 جریب نوم بر دی، ډېر دی. څومره ونې پکې دي؟ تقریبا داسې یو ولا د دې اټکل ده بیخي زیات دي. تقریبا داسې یو 15-18 زره نوم دي، ډېر زیات دي ونه، خو دلته بیخي زیات دي. ښه، ډېر ښه. او په دې باغ کې کوم حاصلات کېږي یا کومې ونې پکې دي؟ دې باغ کې چهارمغز، انار، دغه مرخنۍ او دغه شیانه کېږي. تر ټولو مهمه او جالبه خبره دلته دا ده چې د کلي یا د ولس خلکو په دې باندې دغه پرېکړه کړې ده که چېرته له دې باغ څخه یوه مرخنۍ یا چهارمغز یا انګور حتی که سړک کې هم پراته وي او دغه کلیوالو هغه شخص ولیدو هغه انګور یا چهارمغز یا مرخنۍ جګه کړه نو یو غا جریمه به ورته ورکوي. آیا دا رښتیا دي؟ رښتیا دی. دا اوس داسې دي، پخوا به داسې نه و. پخوا نه دې نه هم ډېر تکلیف و. دا یو دانه انګور یا یو دانه دغه انار دغه شی چې چا وخوړه پخوا هغلته یو ځای دی ډېر جګ ځای دی، هلته به یې وړل هغه ځای نه به کته ارتول. هغې نه وروسته اوس چې دی نو اوس دا یو شخص به یې غورځوو، همدغه شخص به یې غورځوو. هر هغه چا چې مثلا نغه ماته کړه هغه به دغسې همدغه کار یې وکړه او همدغه سزا پخوا. ډېر ښه. او داسې مو کله لیدلي چې دلته څوک نغه شوي وي؟ اوس زموږ په دغه کې ډېر تقریبا داسې یو 15-16 پورې غواګانې موږ رسولي دي. داسې روایت داسې هم کېږي چې وړاندې ما دلته د یو شخص څخه واورېدل که چېرته یو څوک جریمه یا ناغه وي هغه سملاسي دلته خلکو ته نه اشکاره کېږي یا یې نه څرګندوي. نو دا تاسو کله څرګندوئ؟ دا هماغه وخت کې څرګندوو چې 3 ورځې یا 4 ورځې مخکې د دې باغ ناغه چې ماتوو موږ کلیوال راغواړو، ټول کلیوال وما کې ټول همدغه خلک راغواړو دلته چې دا چې غوښتل یو ځای دی هلته همدغه ځای کې کینو راټولیږو همالته وروره دې خلکو ته موږ وایو چې وروره 3 ورځې یا 4 ورځې بعد مخکې د ناغه ماتو نه موږ وایو چې ناغه ماتوو. هغې نه مخکې خلک موږ نه دغه غواړي لیستونه غواړي خلکو همدغه لیست موږ هغوی ته سپارو بس وروره ټول دا خلک خوځېږي. اوس یو څوک چې هغه غوا نه هغې خواته ورځي هغې نه هغه غوا اخلي یعنې 20-25 یعنې 40 داسې پورې غواګانې راټولوي. ښه، ډېر ښه. او بله تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کله دغه ناغه ماتېږي وایي تاسې دلته میلې کوئ؟ هو ډېره غټه میله هغه وخت کې. نو میله کې تاسې یعنې کوم دوست او دستور رواج کوم فرهنګ تاسې مخې ته وړئ؟ میله کې څوک وروره پهلوانیانې خوسۍ او دا نور لوبه پهلواني څوک چې وروره دغه کوي پهلوانیانې کوي دا خوسۍ دا نور همدغسې دا لوبه دي. په دې کې خو ډېری لوبغاړي ګټونکي اعلانېږي. هغه ګټونکو لوبغاړو لپاره تاسې کوم ترتیبات یا مناسبات نیسئ؟ بس که مؤسسې والا چې راشي هغوی له څه پیسې ورکوي، نور څه بوټان ورکوي، نور شیان ورکوي، همدغسې دا شیان ورکوي. بله خبره تاسې د دې یادونه وکړه چې دغه باغ کابو 3500 کاله پس منظر یا تاریخ لري که نه. دلته د اندر په نوم باندې یو شخص و هغه راغلی و او بالاخره د همدغه ځینه د واما نه ډېری نسلونه له همدغه ځینه انتشار شوي یا ویشل شوي دي. نو که د اندر په اړه باندې تاسې معلومات لرئ؟ اندر په اړه اندر د پخوا اندر او ګویش دا دواړه ورونه وو. درایین چې دی لکه چې کم مشر و کم کشر د دوان اندر او ګویش دا ګویش چې دی دا اندر په اندر دغه شی دا باغ د اندرو دا ګویش چې دی نو بر یو ځای دی هلته ډېره و
دا سړی راتلو ورځ دلته لاګوي شو دا شیانو ګوري اوس دا زما ورور ته خو ډېر ښایسته شی پاتې شو ما ته خو چې پاتې نه شو بر نه دا غټ غټ تیږې ارتول هغې دلته یې بیا وروره دا برابرول جوړول کېناستلو ته سیل ته دغه ته جوړول دا فکر وکړه چې ابل دا خرڅ خو په دې هم نه کېږي این وروره یو وخت پورې دلته و بیا هلته تللی دي لاندې دا پل دی لاندې سرې پل دغه پل دپاره دا پل ایستل دغه پل دا مخامخ دغه کې تیږې کېږدي دا پل شتل زه ورته ویلی دي چې پلاره زه تږې شوم وږې شوم ویل پلار یې ورته ویل دي چې زویه ته لاړ شه داسې وکړه دا شوده نه دی شوده د پاسه پیروی وایي که څه وایي همغه مه خرابوه لاندې شوده وڅښه زوی راغلی دی شی بیخي خراب کړی نه دی او دا شوده یې څښلی دی بیا دا راغلی دی پلار یې راغلی دی ګوري چې شی وره هېڅ فکر نه کوي چې دې کې لاس ور وړي پلار یې ویلی دی چې زویه دغه مې وڅښه هغې ویله هو هغه ما نه مخیار ووته ایسته تورې ورپسې ویشتل داسې منډې وکړه زوی مخکې او پلار شاته داسې لاړه بره یو ځای دی ډاینیک په نوم هلته یو ښځه و هلته هم هغې کورم دی ډاینیک په نوم ښځه ته وویله چې هله دا زما زوی ونیسه دا زوی چې نیولی دی ورغلی دی هغې خوا ته رسېدلی دی توره سره دا زوی دوه ځای کړی دی دې نه وروسته ښځه هم دغلته ایشتلی دی هغې او دې نه دې خوا ته موږ هغه سړی هم د دې تاریخ همدومره دی ډیر ښه یوه بله خبره ډیره جالبه وه زموږ او ستاسې لپاره چې بل ورور یا مقابل ورور چې د دې پر وړاندې جګ شوی و هغې ویلي وو چې مثلا دې ته خو شنه باغونه رسېدلي دي موږ ته سړ ځایونه یا شړ ځایونه رسېدلي دي نو بالاخره له غره نه به یې تیږې غورځولې هغه تیږې به بیا دلته د دې باغ د دیوالونو د استنادي دیوالونو لپاره به کارېدل یعنې اصلا د خپلې پوهې د قدرمنو او زړه ته رانږدې لیدونکو تاسې نږدې دغه باغ به زه تاسو ته در وښیم دغه لاندې باغ تاسې ګورئ یعنې ډېره پراخه ساحه ده تاسې له بره ځینه ګورئ تقریبا موږ داسې ووایو چې یو 100 متره پورته راغلي یو او د دې لپاره راغلي یو چې دغه نما یا دغه دیدګاه باید تاسو ته په بشپړ ډول باندې ډېره ښه ښکاره شي د دې په منځ کې دغه ناو دی دغه ناو تاسې ګورئ ډېر جالبه ناو دی او دغه ناو کې دننه ډېرې ښایسته او په زړه پورې تکې شنې رڼې اوبه روانې دي نو په دغه باغ کې دننه که تاسې څومره د ستاسې د سترګو دید لګېږي دلته چارمغز ونې دي مرخڼو ونې دي انګور پکې ښه پرېمانه دي او تاسې وړاندې د دغه ورور څخه د ناغې هغه قانون او دغه د جرم هغه کوم ناغه چې دوی ایښې ده هغه تاسې واورېدل یعنې زموږ ستاسې لپاره ډېرې زیاته جالبه ده زما لپاره جالبه دا ده کله چې د قومونو او د خلکو ترمنځ دغه ناغې کېښودل کېږي او دغه ناغې نه ماتېږي دا د اتفاق او د یووالي یوه اساسي نښه ده دغه زما ډېر زیات خوښ شو پرېږده چې په افغانستان کې دغه ملي ارزښتونه او په افغانستان کې دغسې باغونه په افغانستان کې دغسې نښتر او هغه ځایونه چې ښکلي دي د لیدلو وړ دي او د طبیعت اړتیا ده همدغسې باید ناغې پرې کېښودل شي تر څو دغه زموږ او ستاسې دغه ځنګلات دغسې باغونه بیخي روغ او ښه پاتې شي تر څو آینده نسلونه هم ترې ګټه واخلي ډېره زیاته مننه کوم